هغه انسان چې هغه بړوي صحیح پیژنې کنه چې خلک چلے ګناه ته دعوت ورکړي ګناه ته خلک رابلی اب ګناه کې خلک اخته کې دا درې کسان کلمه مو چې لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر وي دایم قبلوي یو هغه الک چې د الکانو کار کوي د دې کلمه مو دا کلمه مو قبلوي یو هغه خزه چې د خزه سره غلط کار کوي دې کلمه مو قبلوي په دې امت کې یو بل خلاف فطرت عمل له ګیره خریل سخریل ګیره خریل ګیره روزانه راخیږي په مخ باندې او فطرت د تداوی چې ته سړی او د بیا په بلیډ راکاږي چې نه ځانته وي چې ته سي سړی نه پوهیږي په خبر دا خبرې مګرانی دي روزانه ګیره راخیږي د فطرت انساني دار د انسانیت دا خي چې ته څه شي سړی روزانه او د په روزانه بلیډ راکاږي چې زه خزه هم سړی نه الله جل شانو د خزي فطرت پیدا کړې په مخ ګیره نه راخیږي سړی فطرت پیدا کړې په مخ ګیره راخیږي موږ خلاف فطرت عمل کوو نو کله چې انسان خلاف فطرت اعمال شروع کړي د الله تمام عذابونه هغه ته متوجي او چې ته وته وی چې لکه دا ګیره دې سره گزاره کوه ګیره دې سوې دا خبره بار بار کوي بار بار ولې دا دین په ګیره کې دې دا دینه په ګیره کې دې دا خبره کوي اول ته انسانیت زده کړه نه پس دین زده کړه انسانیت خدا دې ګیره پرې ده کنه څنګه دا د انسانیت تقاضا ده دا د فطرت تقاضا ده چې ګیره پرې ده نه پوهیږي په خبرو نه پس بیا شریعت سره بیا ګوره شریعت پورې وتا ډېر ټوکی کړي لوط علیه السلام قوم داسې واغ صدوم او د عموري خار چې ملمانه بولراله چې د بار نه ناغي سره الکانو د غلط کار کو د الکانو سره به غلط کار دوی ملمنو له سرونه ماتول دون آرامیان ګور بناس په بلډینګ څوک ملما راغی ګټه بیره ډز داسې ولې یو ورځ ذکر کړو چې بیا به چل کو بیا به عدالت ته بوتلو الته به وی ملما به لاس نیول وینه کرامات وی دا سړی وای ما په ګټه وشتو نه ملما به خوشاله او سزا جرمانه به وسوالي او سزا به ورکړي نو الټا به قاضي سوي وای چونکی تا پر سړی باندې احسان کړی سور رنگ دی ول ور کړی دی هغه ملما ته به ته جرمانه ورکړه ته جرمانه ورکړه صدر صاحب د ځان چوالي سی خيار سړی په پیښ شو چرته نه هغه چې عدالت تیرا واستو قاضي صاحب ته وی تعالی سور رنگ در کړی دی او ته ول سور کا جرمانه ورکا هغه سره کانه پلاس کو د قاضي دازې پیوشتو وای ته جرمانه راکې زه به وته ډکه کوم جرمانه راکا زه به وته ډکه کوم څه ول برابر کړ دي دا عمل دا خو یو جدا مسله بګراله دي دا الکانو دا عمل دا کوم وخت شروع کړو دا چې شیطان دي تراغلو او صفا خبره ده چې شیطان راغلی او دا کار باندې دی عادت کړو دی به دا چل کو چې کله به ملمانو هغه سره به غلط کار کوي چې ملمانه باندې بیا خپل کلان دی وتیو الله جل شانو ته فرمایي چې لوط علیه السلام ته وی دا تاسو چې پس کې اخته دا خلاف فطرت عمل له خزم پریخي خزي د شهوت ته پوره کې دوزو چې الله کوم طریقه خو دې دغه مطابق او ترازی خزبه خزم پریخي چې هغه د شهوت ته پوره کې دوزو د سړو خپل شهوت پوره کې د خلاف فطرت عمل له مکوي انسانيت خلاف ته داسي او الله جل شانو ما سبقكم بها من احد من العالمين دا کار د سیده د لوط علیه السلام قومه تاسو نو مخکې چرته یو مخلوق دا کار نه کړي مخلوقات ګټول نه بدترین مخلوق هغه سوق دي هغه خنزیر دي څه دي خنزیر هم چرته سینه کې سړی په سړی باندې ورش تاسو نه لوط علیه السلام فرما سبقكم بها من احد من العالمين دا کار خو چرته مخلوقاتو کې جان نه کړي دا تاسو دا کار چرته زده اسمه کوي لوط علیه السلام دا دومره خطرناک عمل له دومره